اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وختونو خويندو دغه سړی وایي چې د اسرائیل او فلسطین جنگ چې دی نو دا د اسلام جنگ نه دی، مسلمان جنگ نه دی، هم دغه سیز دی. وختونو خويندو چې انسانیت د انسانیت په سطح په تور سپین او خپل پردي کې تقسیم کړي دی. هم دغه سیز دی چې امت د امت په سطح په عربي عجمی وغیرہ کې تقسیم کړي دی. هم دغه سیز دی چې کام قبیله خیل خاندان یې په خپل پردي کې تقسیم کړي دی. هم دغه سیز دی چې رورې ضرور په سطح یو بل سره تقسیم کړي دی. وختونو خويندو دا خبره د ډیوایډ اینډ رول ده. ځکه مې وویل چې یاره لږ څه په ویل پکار دي. زموږ د پښتون سره هم دغه کیسه په دې طریقه روانه ده چې دا د لر او بر کیسه ده، دا زموږ نه ده. دا د یوسفزو کیسه ده، دا د افریدو نه ده. دا د افریدو کیسه ده، دا د وزیرو کیسه نه ده. یاد ساتئ د ډیوایډ اینډ رول دا خبرې همداسې را پیدا کیږي. نو خبر دا وي چې کومونګه دې سړی تم دغه سړی تم زویل غواړم ته چرته ته د چا سره د ظالم خلاف ودرېدې نشي، د چا سره د ظالم خلاف आवाज نشي پورته کولای، نو کم از کم په ځل کې ورته بد وایا، ظلم ته بد وایا، نو دا بداغه ظالم چې کوم د ډیوایډ رول فارموله دا هغه ماته کړي.